نو دا ستا سزا ده چې ته د زوی د لاسه په دنیا کې بې عزته ښی زه لاړ شه دا سزا ته سکه ته خو اول د ده حقوق پوره ادا که بیا دې د خپل حق مطالبه وکړه ته خو اول د پلارولۍ حق ادا که بیا د زوی نه د زوی ولۍ حق ادا وغواړه تا خو اول ټیم کې په اول سر کې دا غلطي کړې ده چې د ده حق دې نه دی ورکړی نو ځکه ستا زوی ستا نافرمانه دی ستا بېعزتي کوي ستا حق نه پېژني هر کله چې تا د ده حق تلفي کړې ده نو دا ستا سزا ده چې ته د زوی د لاسه په دنیا کې بې عزته ښی زه لاړ شه دا سزا ته سکه نو که نن اولاد دې حد ته رسېدلی دی والله العظیم مور او پلار په دې کې بنیادي کردار ادا کړی دی که زوی بېګړاو طرف ته روان شوی دی که زوی نه چرسي جوړ شوی دی غل جوړ شوی ډاکو جوړ شوی دا خبره یاد وساتئ چې غل ګورئ د مور په خېټه کې غل نه جوړېږي ډاکو ګورئ د مور په خېټه کې ډاکو نه وي زاني د مور په خېټه کې زاني نه وي شرابي د مور په خېټه کې شرابي نه وي دا چې پیدا شي د مور او پلار د غفلت د وجې نه دا خو په خپل فطرت باندې پیدا کېږي نو یا ته غل جوړ شي یا ته ډاکو جوړ شي یا ته بل څه شی جوړ شي د معاشرې دپاره یو ناسور وګرځي خبره مې دا کوله چې په خپلو بچو باندې ګورې ډېر دقیق نظر وساتئ